سلامونه ملګرو، هیله د صحتمند به یاست، وخت مو په خیر وي. زه یم عبدالفتاح، هم در تاسو ګورئ تکنیکل همدرد یوټیوب چینل. راځو د امازون پنځمې ویډیو ته یا پنځم کلاس ته. په تېره ویډیو غواړو کې تېره ویډیو مو کتلې وي او څه مو ځینې زده کړي وي. تېره ویډیو دې اړوند وه څنګه موږ تاسو کولی شو پروډکټ هانټ کړو یا پروډکټ هانټینګ وکړو یا پروډکټ پیدا کړو تر څو موږ تاسو په امازون کې هغه خرڅ کړو. نن راځو په دې ویډیو کې په دې اړه غږیږو چې کوم پروډکټ څخه باید موږ مخنیوی وکړو یا کوم پروډکټ باید موږ وانخلو. راځو هغه چې دی اول د هیوي پروډکټ، هغه پروډکټ چې وزن یې زیات وي. د زیات وزن پروډکټ تاوان دا ده چې کله موږ چې امازون په ګدام یا ویرهاوس کې هغه پروډکټ راته ږدي چارج یې زیات اخلي، او بل په دې شپمنټ کې چې مشتری ته انتقالوي، کسټمر ته پروډکټ انتقالوي، پیسې زیات تر باندې راځي. نو باید هغه پروډکټ مو انتخاب نه کړو چې وزن یې زیات وي. دوم لارج سایز، یعنی سایز یې غټ وي. هغه پروډکټ چې سایز یا ډایمنشن یې غټ وي هغه هم همدغسې هم په ویرهاوس کې زیات نیسي او هم په شپمنټ کې، نو پیس یا چارج زیات راځي. بل ګلاسي پروډکټ، هغه پروډکټ چې نازک یا شیشې څخه جوړي، دې څخه باید ډېر احتیاط وکړو، دا پروډکټ باید انتخاب نه کړو. بل هغه پروډکټ چې هغه بیټري لري یا الکترونیک پروډکټ دی، هغه پروډکټ چې دی زیاتره وخت مشتری ته انتقال سي امازون ګدام کې هلته وخت زیات وځي ویرهاوس کې، بیټري خرابه سوي مشتری هغه بیرته ریټرن کوي. چې کله ریټرن کوي مو تاسو اکاونټ هیلث ورسره خرابېږي. بل ټرینډینګ پروډکټ دی، بعض پروډکټ چې هغه ټرینډ سوي لکه د اختر د ورځې تحفې، د نوروز نوي کال ورځې تحفې بعضي هغه ټرینډ کیږي. هغه ټرینډ یو 10 ورځې 20 ورځې یو میاشت دي، تاسو کله په تا پروډکټ رسیږي هلته ویرهاوس ته هغه ټرینډ ختم سي بیا دومره نه خرڅېږي. بل سیزنل پروډکټ دی، سیزنل پروډکټ چې اوس سیزن کې صرف خرڅېږي. مثال دی ژمي پروډکټ دی، په ژمي کې کوم پروډکټ استفاده کیږي هغه بیا په پسرلي کې دوبي کې نه استفاده کیږي. د دې سیزنل پروډکټ وایي. یا دوبي کوم پروډکټ، په دوبي کې کوم پروډکټ جنس څخه ته استفاده کیږي هغه څخه په ژمي کې نه کیږي. داسې پروډکټ هم کوشش وکړئ چې انتخاب یې نه کوئ. بل هغه پروډکټ چې د ایکسپایریشن ډیټ ولري، یعنې تر تاریخ تېرېږي، دا بیا چې که چېرې سیل نه سي هغه ټول پروډکټ مو تاسو ته باندې تاوانېږي. بل هغه پروډکټ باید موږ تاسو انتخاب نه کړو چې هغه ویریشن ولري، یعنې مختلف وي، لکه ټي شرټ دی مختلف سایز لري، مختلف کالر لري، دغه ویریشن لري، د په پروش کې مشکلات سره مخ کېږي. ولې دغه پروډکټ 100% داسې نه دي چې دغه پروډکټ باید موږ هېڅ خرڅ نه کړو. موږ تاسو کولی شو چې دغه پروډکټ یا په بعضو شرایطو کې چې پرافیټ یې زیات وي، له ښه سورس څخه تاسو ته میلاو شوي، کولی شئ چې هغه بېسارې لوړ وي، زر خرڅېږي، تعداد یې کم وي، بیا کولی شئ د همدا پروډکټ هم انتخاب کړئ. خو کوشش وکړئ چې له دغو پروډکټ څخه مخنیوی وکړئ یا مو تاسو انتخاب نه کړو د خرڅلاو لپاره. بل راځي پروډکټ لیسټینګ چې مخته هم خبره کړې وه دې اړوند. پروډکټ لیسټینګ چې پروډکټ موږ تاسو په امازون په ویب سایټ کې منظموو، کوم نکتې باید په نظر کې ونیسي. دا راځو عملاً یې وینو په ویب سایټ کې 4 نکتې ولې: ایمیج وو، پروډکټ ټایټل وو، بولټ پوینټ وو، پروډکټ ډسکرپشن وو. راځو دا پروډکټ ده، دې ته وایي ټایټل. دا یې مهم ده. لومړی مشتری راځي ټایټل یې ګوري، دوهم قدم کې ایمیج تصویران ته ګوري. دا مختلف تصویران دي، دلته هغه تصویران یې ګوري. تاسو تصویران باید سم تصویران ورته ورکړئ چې واضح ښکاره شي. بل بولټ پوینټ هغه 5 نکتې دي اباوټ دیس آیټم، دا داسې څه ډول لیکل کېږي، څه ډول ترتیبي، دا په راتلونکي ویډیوګانو کې بیا وایو. دغه د پروډکټ لپاره دغه ضرور دي، دا 5 بولټ پوینټس. او بل دی پروډکټ ډسکرپشن. راځو دې اوس د ډسکرپشن چې دا ویډیو ده، بعضې ویډیو یې بعضې لیکنې وي. دا ویډیو د په ویډیو کې تشریح کړی ده، ټول هغه تشریح کړی څه ډول استفاده کېږي. ډسکرپشن یې دلته سوی په ویډیو شکل باندې. د بعضې پروډکټ بیا په لیکلي باندې شکل باندې سوی. مثال دا پروډکټ ده، راځو ډسکرپشن ته یې پروډکټ ډسکرپشن دا ده، پروډکټ ډسکرپشن. راځو له دې کته یې هغه ټول د ډسکرپشن کې د پروډکټ اړوند معلومات ورکړي. ګوره اول ایمیج ورکړي دي، بیا یې دلته کته تشریح کړي دي، مکمل ډسکرپشن د پروډکټ اړوند په همدغه نقطه کې تاسو مشتری هم ګوري او تاسو یې کتلی سي، او دغه ضرور دی پروډکټ لپاره. بل راځو د پروډکټ سورسینګ ته. کله تاسو پروډکټ پیدا کړو، پرافیټ کیو، همدا خصوصیات تاسو ټول چک کړو، مشکل یې نه لرل، پرافیټ یې لرل، ښه پروډکټ وو، خرڅېدو، سیلران پکې کم وو،
همدغه پروډکټ اوس موږ تاسې له کوم ځای څخه را اخلو یا کوم ځای کې چې موږ تاسې اخلو همدې ته پروډکټ سورسینګ وایي. دا په دوه ډوله باندې ده. یو چې د لوکل سورسینګ هغه سورسینګ ته وایي چې چېرته تاسو په کوم ځای کې اوسېږئ. مثال تاسې د دوبۍ په مارکیټ کې غواړئ چې پروډکټ خرڅ کړئ په امازون کې، راځئ خپله کمپنۍ چې ورېده شاوخوا نږدې هغه ته ورځئ کمپنیو ته، پروډکټ ګورئ ورسره او ځینې اخلئ یې دلته امازون کې لیست کوئ یې. دې ګټې ډېرې ګټې دي. یو خو تاسې دلته کولی شئ چې ښه دقیق وګورئ، کیفیت هر شی یې کتلی شئ، له نږدې خبرې ورسره وکړئ، پرایس یې وګورئ په اسانۍ سره. او بل کولی شئ چې هغه لیبلینګ یې هلته وکړئ، خپله یې شفټ کړئ. ټول کارونه تاسو کولی شئ ارزان تمامېږي. دې ته وایي لوکل سورسینګ. که چېرته بیا تاسو لوکل کې پیدا نه کوم پروډکټ یا مو رسیدګي نه شوی ورته کولی شئ تاسې آنلاین هم هغه پروډکټ واخلئ. مثال سورسینګ پر البابا له چینا څخه کوم پروډکټ تاسې انتخاب کړی ده، هغه په چین کې له البابا شرکت څخه واخلئ او امازون ته انتقال کړئ. البابا سره کمپنۍ ده. البابا کمپنۍ ده چې پروډکټ په عمده شکل خرڅوي، په بلک کې خرڅوي، یعنی یو دوه درې دانې پروډکټ نه خرڅوي. په دې کې دې پروډکټ ارزانه دي، ولې په امازون کې بیا یو دانه خرڅېږي، هلته اسانۍ سره شفټ کېږي هغه کور ته، او پرچون باندې هلته خرڅېږي، ریټایلر کسان هلته کار کوي پکې، یعنی پروډکټ په پرچون شکل باندې خرڅوي. هلته قیمت لوړ ده په امازون کې. په البابا کې قیمت کم ده، هلته په عمده شکل باندې اخیستل کېږي. دا مختلف پروډکټ راسي کتلی شئ تاسې دغه له امازون سره هلته مقایسه کوئ، پرایفټ یې ګورئ څومره پرایفټ لرئ. خو مقصد دا صرف هغه پرایسونه چې دا پرایسونه نه دي چې دا پرایس دي سره به هغه شپمنټ کاسټ هم تاسې ورسره حسابوئ، ګورئ به څومره پرایفټ پاتې کېږي، هغه پروډکټ بیا انتخابوئ. امازون چې ده د پروډکټ اخیستلو لپاره یو عمده پروډکټ اخیستلو لپاره یو ښه مرجع ده. بیا وروسته خبرې باندې کوو چې څه ډول یې واخلئ، څه ډول کوم سپلایر تاسې انتخاب کړئ، تاسې سره دوکه ونه کړي، کوم خصوصیات یې باید چک کړي د سپلایر، هغه په راتلونکي بیا بحث باندې کوو، خو تاسې د ویډیو کې انشاءالله معلومات درکوم. بل لیبلینګ ده. لیبلینګ څه ته وایي؟ لیبلینګ دوه ډوله ده، یو پروډکټ لیبل ده او بل د باکس لیبل ده. تا مثال 10 پروډکټ اخیستي دي، دا دې ګوره دې ته لیبلینګ وایي. دغه پروډکټ وینئ، په دې پروډکټ باندې چې کوم لیبل ده دې ته پروډکټ لیبلینګ وایي. کله تاسې یو پروډکټ لیست کوئ، بیا لیست کولو وروسته شپمنټ پلان جوړوئ، تا ته امازون مثال 100 دانې پروډکټ خرڅوي، 100 دانې امازون ته لیږي، 100 دانې لیبل تا درکوي. دا په هر پروډکټ باندې وایي. بیا دا 100 دانې پروډکټ چې ته په څو کارتن کې چپجی کوي، دغومره کارتن هلته ډیمنشن ورکوي، کارتن تعداد ورکوي، تا ته همغه د کارتن لیبل هم درکوي. دا یو کارتن لیبل ده. په دا کارتن باندې لیبل باندې هغه ادرس هم لیکلی، چې له کوم ادرس یې ته ورلیږي او کوم ادرس یا کوم ویرهاوس د امازون باید ولیږي، هغه ادرس هم درکړی، همغه ادرس ته به تو هغه پروډکټ شفټ کوې تر څو تاسې ویرهاوس هم معلومیږي. او دغه څه فایده موږ تاسې ته لري یا امازون ته لري، دغه لیبل څه ضرورت ته ورته دې ته ډېر زیات ضرورت او ډېر کار اسانه کوي. تا کله دلته لیبل باندې ووهل په پروډکټ او په باکس باندې، کله چې امازون ویرهاوس ته ورسېدل هغه هلته سکن کوي، اتومات هغه ته معلومیږي چې دا پروډکټ ستا د اکاونټ مربوط دی، تا په اکاونټ کې اکټیو کېږي. بل څه ده پریډ فارورډر. پریډ فارورډر هغو کسانو ته یا کمپنۍ ته ویل کېږي چې پروډکټ له سپلایر څخه اخلي او د امازون ویرهاوس پورې انتقالوي. دغه انتقال په درې شکله باندې صورت نیسي. یو بایر ده، د هوا له لارې انتقالوي طیاره کې، بل باید ټرین د ټرین کې انتقالوي، بل باید سیند له لارې انتقالوي. دا هر یو څه ده قیمتونه یې فرق کوي، تاسې د ضرورت په اساس انتخابوئ او وخت یې فرق کوي. اوس د هوا له لارې ډېر په تیزي سره انتقالېږي، باید ټرین کې لږ وخت زیات نیسي تر هوایي، او بایسي بیا تر هغو نه زیات وخت نیسي. دا باید که تاسو ډېر عاجل ضرورت ورته لري، هلته آوټ اف سټاک شوي زرې لږې باید بایر ورته انتخاب کړئ، لږې کاسټ اضافه راځي. باید ټرین همدغسې تاسې په خوښه انتخابېږي. دا هم کولی شئ تاسې په البابا کې خپله پروډکټ سپلایر څخه واخیستل، لیبلینګ یې وکړو درته، وروسته دا په البابا کې دا کسانو کمپنۍ هم پیدا کولی شئ د پریډ فارورډر چې تا پروډکټ تر څو امازون ته انتقال کړي. تر دې دمه انشاءالله کوم معلومات چې موږ تاسو ته نشر کړي دي هیله ده چې کتلي به مو وي، او که کوم پوښتنه لرئ تېرو ویډیوګانو اړوند زموږ خدمت کې یم. کوشش وکړئ چې زده کړه وکړئ او ویډیوګانې مسلسلې وګورئ. هر ډول پوښتنې چې هم لرله کولی شئ په ازادانه شکل باندې ما ویډیوګانو ته کمنټ کړئ، زه به د هغو ویډیو درته جوړه کړم عملا، او سټپ بای سټپ دا کورس که تعقیب کړئ انشاءالله عملا زه
چې کومې تجربې لرم ځینې او کومې ما تجربه کړي دي هغه بل تاسو سره شریکوم تر څو په راتلونکي تاسو له کوم مشکل سره مخ نه شئ. د ټولو ملګرو د بریا په هیله تر راتلونکي ویډیو په لاس پالم. ښه وخت ښه چارې.